سلامونه زما ګرانو دوستانو په خیر راغلی زما د نوي ویډیو ته. زما نوم مینا ده او زه د افغانستان پښتنه جینۍ یم او په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته یوه ښایسته د پښتو سندره زمزمه وکړم. او خاک دمی سرت شوه او دیوانه افغان، دیگه پشتو حرف نزن. خب ای چی پخ پخ کده رایستی؟ فارسی حرف بزن قوم پرست. اینجا کلگی فارسی حرف میزنن. تو از کجا آمدی؟ از کدام غر؟ سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. نام من مینه هست و ما در کابل پیدا شدیم و میخوایم در این ویدیو یک خواندن فارسی برای شما زمزمه کنم. خدا کنه که خوشتان بیاید. ای های افسوس خدایا، ای د فارسی زبان لوره، خدای د ځوانه مرګه کا. کوم فارسی زبان به د خپل ژبه پریږدي او پښتو ته به شروع وکړي چې تا د خپل مورنۍ ژبه دې پرېښوده او فارسي دې شروع وکړه. اخر کې قوم پرسته مونږ ته وایي سره لږه چې مونږ پښتو پرېږدو فارسي وایو، هغوی خو نه کوي. ډېره کم اصله وختلې، ډېره بې عقله پښتنه یې ورکه شه، رنګ دې ورک که. اوکې لارسه پېښور ته کمیستور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه. ای هی ودې شرمولو و سپین سترګې، دا خو ټول د پښتنو قوم دې وشرموه. د پښتنو دا ښایسته جګه پوزه دې د بیخ نه غوڅه کړه او تنه پښتانه نه تا ټول افغانستان دې وشرمول. بس که بس که د خدای په لیاس نور په پښتو خبرې مه کوه. څه چې کوې وکړه، څه بې عقلي چې کوې وکړه، خو پښتو کې خبرې مه کوه. Hey guys, my name is Meena. I feel like I belong nowhere. There is no place in my country for me. And my people do not accept me. So I have no nationality and no identity. I'm just a lost person. Ay, توبه توبه. بیخ د شین څه د انګریز لورې، تبه او برباده سې کافرې. دوه ټکي انګریزي دې زده کړی ده، راغلی مونږ ته ABCD کوې. زه ورکه شه، مونږ په انګریزي نه پوهېږو، خوله دې بنده که. تاسو په کوم حال سته ده چې خوشحاله اوسېږئ؟ داسې کوم شی سته چې تاسو آرام سئ؟ چې ملا هم رانه جوړ سي ولاکه تاسو خوشحال سئ؟ تاسو د خدای سره په رضا کې چې اول به خپل په منځ کې خو جوړ راسئ سره، بیا راسئ نورو ته خبرې وکئ. او نور به دا نه وایي، نور به دا نه وایي چې ولې پښتانه د خپله ژبه پرېږدي او نورې ژبې ووایي. دا هم ونه وایي چې ولې یو پښتانه ژبه خو څه کوي، ځان ته حتی پښتون هم نور نه وایي. او بله خبره، داسې یو وخت راځي چې دغه پښتانه چې ځان ته پښتانه نور نه وایي د نورو پښتنو سره نفرت کوي. دا نه نفرت کوي چې کینه نه ډک سي. دا کینه ټول ستاسو په خپل د لاسه ده. زه زما نور ګونګۍ سولمه چې نور تاسو د ما د غم نه خلاص سئ او چې نور تاسو د خپل منځ کې جنګ ونه کوئ.